اسما لورې ته د شپې په دې وخت کې دلته څه کوې؟ تر اوسه نه یې ویده شوې؟ راځه مورې، راځه چې سره خبرې وکړو. انشاءالله چې خیرات به وي. د څه په اړه غواړې چې خبرې را سره وکړي؟ ښه به وي چې له همدا اوس نه چمتووالی ونیسي مورې. په همدې ورځو کې به بیا د سلطان مور شي. دې ویل چې د سلطان مور؟ څه خبره ده اسما؟ 5م ستون د محمود په ځای زه مناسبه وګڼلم مورې. اسما دا ته څه وایې لور جانې؟ خو دا څنګه شونې ده؟ شونې ده مورې. اوس یې وخت را رسېدلی چې ورور نه مې د سلطنت مهر واخلم. د ښځو فرمان برداري له تا نه مې ډېره توقع درلوده، خو هغه څه مې چې اوس واورېدل له فکر نه مې وتلې خبره ده لورې. همداسې ده مورې، خو زه نه غواړم چې د 5م ستون په مرسته په تخت باندې کینم. زه غواړم د خلکو لاریون او پریکړې سره په تخت باندې کینم. زه غواړم چې خلک له مانه ملاتړ وکړي او ما د هغه تخت لایقه وبولي. څه ده چې وویل آیا شونې ده؟ خلک محمود سره ډېره مینه لري. ته هم په دې خبره باندې پوهېږې؟ پوهېږم مورې، د همدې لپاره مې ته راغوښتې چې در سره مشوره وکړم. لومړی هغه نقشې مې چې په فکر کې دي عملي کړم، بیا به یې وګورې چې خلک محمود خوښوي او که نه. ډېره بخښنه غواړم، یو دفعه مې سر تاو شو. اړینه نه ده، خو ما ویل دا څه چې زه فکر کوم هماسې ده. په کومې موضوع کې؟ وګوره که نه، ته زما سترګو ته کتای نه شي. دا باید ومنې چې دې نڅا در باندې تاثیر کړی دی. څه؟ د څه شي تاثیر؟ ولې باید تاثیر وکړي؟ درته خو مې وویل چې یوازې مې سر تاو شو. سمه ده سمه ده، مه ورخطا کېږه، کېدای شي رښتیا ووایې. شاید نه، زه رښتیا وایم. تاسو د نورو ښځو پام سره عادت کړی دی، فکر کوئ چې زه هم هماغسې یم، خو زه اصلا هماغسې نه یم. په دې کې هېڅ شک نه لرم. که ستاسو اجازه وي زه کولی شم چې لاړه شم؟ البته. زما سلطانه. سنان ووایئ. دروازه دې خواته ده. اوهو، زه پوهېږم. وایي چې در باندې تاثیر کړی، یعنی څه نو؟ په خپل ځان څه فکر کړی؟ امبر آغا ته ما څارې څنګه؟ توبه وباسه اغلې، تاسو ولې وڅارم؟ زه همداسې تلم، رښتیا د یو چا سره مې کار و. ښه نو څوک؟ ښکلې کوترې اننګي د مڼو په شان سره شوي دي. که بیا مو نه وایي چې کومه خبره نه ده شوې، همدلته به ځای په ځای بېهوشه شم. زما غمبورې هېڅ نه دي سرې شوي. د وروستي ځل لپاره درته وایم، زما او د سلطان ترمنځ هېڅ داسې کوم څه نشته چې ته فکر کوې، او هېڅکله به هم داسې ونه شي. له کله نه چې هغه ښځه ماڼۍ ته راغلې ده، ما سلطان نه دی لیدلی. نه پوهېږم چې هغه ښځه څه غواړي. یوازې تحصیل کړې ښځه ده، بس ښایسته هم ده. بخښنه غواړم، ستاسو ښایسته نشي رسېدلی. تاسو چیرته او هغه کفتره که خبره داسې ده نو سلطان ولې هر ځل هغه ځان ته غواړي؟ نه، زه دلته داسې په تمه نشم پاتې کېدلی. زما او د سلطان ترمنځ څنګه چې ته فکر کوې هېڅ هسې کومه خبره نشته، او هېڅکله به هم نه وي. چاته یې ووایه چې هغه پوه نه شي. وګوره همدلته یې لیکم، سبا به بیا وایې چې امبر زموږ مینه په دیوالونو باندې لیکله. ښاغلی امبره، هیله ده زما شا خوشي که. دا نو چېرته لاړه؟ سلام زما غلی. ښه شو چې ومې لیدې، تا سره مې کار و. د شهزاده په اړه مو خبرې کولې، څه خدمت کولی شم؟ ښه به دا وي چې د بېګناه کوترې تمثیل یوې خواته پرېږدې مېرمنې. دا چې ستا موخه په ماڼۍ کې څه ده، زه پې ښه پوهېږم.
بخښنه غواړم پوه نه شوم ستا هدف څه دی؟ له کله نه چې دې ماڼۍ ته راغلې د سلطان کوټې ته ډېره ځې ورځې. ستاسو موخه له دې خبرې څه ده؟ ما او سلطان یوازې د اداري موضوعاتو په اړه خبرې کولې. زما خبره واوره، که بل ځلې مې د سلطان کوټه کې ولیدې بیا به له ځانه ګیله کوې له ما نه پوه شوې. زما لاس خوشي که. باید درته ووایم چې زه ښوونکي یم د چا غلامه نه یم. زه یوازې د سلطان له امر نه اطاعت کوم نه ستاسو نه. نو دا خبره ده تا دې په دې خبرو سره خپل ژوند دلته سخت کړ ښوونکي. خپل ټول ټوکې ټول که او هر څه ژر له دې ماڼۍ نه خپله څېره ورکه که. تاسې ښه یاستئ زما غله؟ ښه کېږم ګلزار، اندېښنه مه کوه. زه یو ځلې له ښوونکي سنان نه ځان خلاص کم بیا به ژر تر ژره ښه شم. عبدالحمید چیرته دی؟ له خیرالدین سره تللی دی درس وایي. ودې ویل خیرالدین آغا؟ ولې دا خبره مخکې زما فکر ته رانغله؟ د څه شی فکر زما غلي؟ ما ته وایي چې له ماڼۍ نه دې باسم. نه پوهېږم ځان باندې څه فکر کړی بیا زما لاس هم نیسي. ښکاره ده چې در سره بخیلي کوي. تر یو ځایه حق هم له هغې سره دی. له کله چې دلته راغلی سلطان له هوښیار نه تا ډېره ویني. خو ویني نو څه کېږي؟ موږ هلته یوازې د اداري موضوعاتو په اړه خبرې کولې. زه خو په دې خبره باندې پوهېږم ځکه هر ځلې چې ته هلته ځې غمبورې دې سره راوړي او بېرته راځې. ته هم نه. دروغ خو نه وایم. یوه خبره په یاد وساته، داسې نه چې یو ورځ ته په سلطان باندې مینه شي. نه پوهېږم ولې ټول زما په اړه داسې فکر کوي. زه هېڅکله له سلطان سره مینه نه کوم. ښه سمه ده، حق به تا سره وي، خو په هغې باندې پام وساته. هغه ډېره هوښیاره ده، د شهزاده مورم ده، او بل دا چې د سلطان محبوبه ښځه ده. د خپل د مقام ساتلو لپاره هر کار کولی شي. نو عددونه دې جمع کړل عبدالحمیده؟ جمع کړل. څو شول؟ 15. آفرین دې په تا وي. وګورم چې د مور شهزاده څه کوي، راوښیه. آفرین. په کوم ځایونه چې سم نه یم پوه شوې بیا یې تکراروم. ډېر ښه. د نن لپاره همدومره بسنه کوي شهزادګۍ. خدایه شکر. ته دې کوټې ته لاړ شه، کالي دې بدل که، زم درپسې درځم. شپه په خیر مور جانې. تاسو سره ډېر ښه درس وایي خیرالدین آغا. د خدای شکر چې تاسو په څیر ښوونکی لرو. زړه مې ټول دی ځکه چې شهزاده تاسو په څیر ښوونکی لري. خدای دې له تاسو نه راضي وي اغلې. زما د لاسه چې هر څه راشي هغه ترسره کوم. تاسو یو ښه ښوونکی یې، خو د نوي ښوونکي په اړه څه نشم زه ویلی. کله چې تاسو په څیر لایق او پیاوړی ښوونکی ولرو نو د نوي ښوونکي ته څه اړتیا شته چې موږ یې راولو او شهزادګانو ته درس ورکړي؟ تاسو دې کار سره ستونزه نه لرئ؟ نه زما غلې، له بده مرغه نه یوازې دا چې زه بلکې د ماڼۍ ټول ښوونکي له دې مسلې نه ناراضي دي. یوه ښځه ښوونکې هېڅکله په ماڼۍ کې نه ده لیدل شوې. خو څه؟ کله چې سلطان صاحب امر کړی وي نو موږ څه کولی شو؟ سلطان ښوونکو ته ډېر احترام لري او که دا خبره بیا تاسو ورته وکئ، که تاسو یې ورته ووایئ مطمئنه یم چې هغه یې هرومرو مني. تاسو هم داسې نظر لرئ؟ هو خیرالدین آغا، له دې موضوع سره د ماڼۍ راتلونکې نښتې ده. دا زموږ مسؤلیت دی چې راتلونکې نه ساتنه وکړو، او بله دا چې د دې ښوونکي تلل له ماڼۍ نه زموږ د ټولو په خیر دی. تاسو په حق یاستئ زما غلې. اوس د سلطان سره زما خبرې کول راباندې واجب شو.
ښه نو خیرالدین آغا له تاسو نه یې اورم. زما سلطانه که ستاسو اجازه وي غوښتل مې چې تاسو نه یوه پوښتنه وکړم. تاسو زموږ ښوونکو په اړه تاسو کومه نیوکه لرئ که څنګه سلطان صاحب؟ نه دا خبره له کومه شوه ها؟ سره له دومره ښوونکو سره ولې یوه ښځه زموږ شهزاده او شهزادګیو ته درس ورکوي؟ زه یې په لامل هېڅ پوه نه شوم صاحب. نو دا خبره ده. ښه نو ټول ښوونکي له تاسو سره هم نظره دي؟ هو زما سلطانه. ښه نو د دې موضوع کومې خبرې تاسو زما سلطانه په کوم ځای کې لیدل شوي چې یوه ښځه د شهزادګانو ته درس ورکړي؟ موږ دا هېڅ نشو زغملی. ښاغلی خیرالدینه دا څه رقم زغمل دي چې د یوې ښځې لپاره خبره تر دې ځای رسیږي. تاسو اندېښنه مه کوئ، کومه پرېکړه چې ما کړې ده راباندې باور ولرئ. زه به هېڅکله غلطه پرېکړه ونه کړم. خو زما سلطانه مېرمن ښوونکې خپله لا تر اوسه ماشومه ده. څنګه کېدای شي چې ماشومان د هغې خبره ومني؟ له کله نه چې راغلې ده زموږ ورته پام دی. تر اوسه یې شهزادګیو ته یوه کلمه هم نه ده ور زده کړې. د دې خبرې لپاره باید تاسو لږ صبر وکړئ. اجازه راکړئ چې ښوونکي له ماڼۍ او ماشومانو سره عادت وکړي او وکولی شي یوه ښه لاره ورته پیدا کړي. په دې ماڼۍ کې هېڅوک کوم امتیاز نه لري. که چیرې بریالی نه شوه نو بېرته به لاړه شي. ښه د څه په اړه فکر کوې؟ که ماښام یې وغوښتې بیا ورځې؟ هو ولې به نه ځم؟ زه هغه څوک نه یم چې له دې خبرو نه وډاره شم. ښه نو زه درته دعا کوم چې د مېرمن هوښیار له قهر سره مخه نه شي. دستور حضرت سلطان محمود خان تشریف راوړي. هغه سړی داسې چیرته ځي؟ نن یوه مبارکه ورځ ده، د جمعې ورځ ده. زه د جمعې لمانځه لپاره. بیا موږ ولې ورسره نه ځو؟ اړینه ده چې په هر څه پوه شې، که په دې پوه نه شې ښه به وي. ښځې د جمعې لمانځه لپاره نه ځي. ته یې وینې نامېک پاچا، موږ د نظام جوړولو لپاره څومره هڅه کوو او دوی یوازې یوه وړکې ښوونکې نه شي زغملی. په حقه یاستئ زما سلطان. نو له ما سره هم نظر یې موږ به خپله هڅه کوو او نوره بریا د خدای په لاس کې ده. زه ډېر ښه پوهېږم له دوی سره څه وکړم. د 5 الهي ستنې باندې کار کوي او که نه؟ موږ خپلې ټولې هڅې روانې کړې دي. ډېر ژر به ستاسو حضور ته وړاندې. ډېر ښه ده. مه ګوره سنان، مه ګوره سنان. زما سلطان موږ ځینې پټ لیدونکي هم لرو. وتښته سنان وتښته. نامېکه بخښنه غواړم زما سلطان. کله چې یوه ښځه ښوونکې ماڼۍ ته راغلی نو دا خو ښکاره ده چې داسې ملنډې به وهل کېږي. ووایه چې لاړ او که نه. خو هغه دې لاړل. خدای دې انصاف درکړي. زه تا ته څه ووایم؟ څومره مې درته ویلي چې مه ګوره هغه دی، هغه یې ټولو موږ ولیدلو. له هر څه نه بد ده چې خپله سلطان هم ولیدلم. اوس به فکر کوي چې ما هغه ته کتل. ستاسو په مرسته زموږ ټولې ستونزې حل شوې سلطانه، او ستاسو له برکته ډېره ارزاني شوې ده. ظاهره سرتېر ته ووایه که بیا هم څوک شکایت لري ټول باید ولیکي. په سترګو زما سلطان. سلطان صاحب، زما سلطانه اجازه راکړئ چې د خپلو خجورونو څو دانې تاسو ته هم درکړم. خجور خرڅوونکي ته څه وایي؟ وبخښئ صاحب، وبخښئ که کومه تېروتنه مې کړې وي. ما یوازې غوښتل څو دانې خجورې ورته ورکړم بس. یو دقیقه صبر وکړئ. راځه پلارجانه، فکر کوم تاسو قصداً غواړئ سلطان چاپ کړئ. ما وبخښئ زما سلطانه. دا چې ته وایې نو یو دانه درنه اخلم کاکا جانه. 15 ستنه د بغاوت لپاره یوازې ستاسې امر ته په تمه دی. یوازې تاسې امر وکئ بغاوت پیلېږي. اوس نه ښاغلی خالده، د هغه وخت به هم راورسیږي. اوس یو بله مفکوره لرم. خلک د 5 ستون له سرکشي نه ډېر ستړي شوي دي. په خپله یې ویني چې محمود ته څومره پام کوي. انشاءالله چې خوښ مو شي زما سلطانه. زما سلطانه پرېږده چې موږ خپل کار وکړو. لومړی باید زه وڅکم.
که یې رانه کې زه باید ونه خورم که څنګه آرام اوسه مزه دار ځای په کار کې د ډېر ماهر یې استغفر الله ستاسو د پاملرنې ډېره مننه ستاسو دا مهرباني باور وکړئ زما د ټول عمر لپاره بس ده ښاغلی سایرا پیسې چې هر څومره کېږي 2 برابره ورکړه او نورې په خلکو وویشه په لومړي پل کې باید دا پام له منځه یوسو حق له تاسو سره دی زما غلی خدا څنګه امکان لري ځکه چې خلک سلطان سره ډېره مینه لري البته چې شونې ده ته فکر کوي چې فرانک دا ډله د ازادۍ لپاره چمتو کړې ده که غواړي چې خلک سرکشي ته وبولي نو وږي وساته زه پوه نشم زما غلی هغوی وږي وساتو دا لوی پایتخت څنګه وږي وساتو ها حوصله وکړه ښاغلی خالد حوصله که زما هره یوه خبره عملي کې بیا دا شونې ده په لومړي قدم کې زی او فتا سره خبرې کوي کوم سرلشکران چې ورباندې باور لري راټولې کړه او په خوراکي کاروانونو باندې حمله وکړي کومې ګاڼې چې درکول کیږي د ګودامو لوري ته ځي هر څومره اوړه او غنم چې وي ټول یې اخلئ ټول اوړه او غنم په زړه کلیسا کې چې د ښار نه د باندې ده هلته پټوئ هلته د چا پام نه کیږي ښه وروسته بیا ښاغلی خالده یو ځای کې کینو او ننداره یې کوو لومړی خوراکي توکي خلاصیږي او خلک بیا ګډوډي رامنځته کوي او بیا سرکشي ته مخ کوي او بالاخره بیا ماڼۍ ته راځي او په خپلو لاسو محمود له تخت نه ښکته کوي زما سلطانه په هغه کاروان باندې چې خوراکي توکي راوړل غلو حمله کړې ده سرتیري له منځه وړي او مواد غلا کړي یوازې په دې نه په څو نورو کاروانونو یې هم برید کړی دی زما سلطانه زما په ان ډېر وخت وروسته داسې یو کار ترسره شو زه فکر کوم د غلو کار نور په خلاصېدو دی یوه معمولي حادثه وه زما سلطانه زما په ان ارزښت نه لري چې په دې اړه فکر وکړو ودې ویل اړتیا نشته چې ورباندې فکر وکړو په کوم ځای کې چې ژوند کوې مسؤلیت زما په غاړه دی ښاغلی خالده دا خلک د خدای امانت دی چې له ما سره دي کله چې څوک غواړي د خدای د بندګان روزي واخلي زه یې لاس قطع کوم ښه په دقت سره واوره خطر په کمین کې دی خاین هر څوک چې دی زر تر زره پیدا کوي او د هرې سزا مستحق چې دی ورته یې ورکوي بون جو راکه درته وایم چې تاسو منځ کې دې په معنا څوک پوهېږي درته وایم ماته راکه اغلی زموږ سلطان غواړي چې هغې ښوونکي ته وخت ورکړي هر څه چې مې وویل هېڅ اغېزه یې ونه کړه ښه نو داسې خبره ده زموږ سلطان د خپلو اولادونو درسونو ته ډېر پام کوي زما غلی که زما منئ نو په هغې ښوونکي باندې اوس هم پوره باور نه لري زموږ دنده دا ده چې موږ باید سلطان ته دا وښیو چې ښوونکي د دې ماڼۍ لیاقت نه لري وګوره کفتره راغله میرمنه په اول ورځ کې سوایل او اوس په حالت کې ده کله چې راغلی ویلي چې زه کنه زنه یم اصلا دی غوښتل سلطان ته ځان نږدې کړي غلی شي چې راغله که راغلی ده زمکه ته هیڅ نه ګوري هیڅ د خاصې کوټې نه راوځي تاسو څه وایئ ولې دا خبره دروغ ده هله منکره شه کنه
ووایه چې د سلطان کوټې ته نه یې تللی. تللی یم خو وګورئ انجینو اقرار یې وکړو. شکر چې ودې ویل چې کنیزه یې. کوښښ مه کوه چې ځان موږ ته ښوونکي ونیسي. بس دی نور زړه مې کېږي چې څه کوې؟ څه خبره ده؟ تاسو ته وایم دلته څه خبره ده؟ له ښوونکي نه پوښتنه وکړې مېرمن ګوهرې. وبخه ته ښوونکي نه یې، تا ته باید کنیزه ووایم. خپلو خبرو ته دې پام. میرمن سنان له تا نه یې اورم دلته څه خبره ده؟ هیڅ څه خبره نشته میرمن ګوهر. ډېر ښه، دا چې کومه خبره نه ده بیرته خپلو کارونو ته لاړ شئ. حالا نو زر کوئ. سرغړونه د هغه طوفان په څیر دی چې کولی شي هر څه له منځه یوسي. ډیر چې شي کولی شي چې کښتۍ هم د تل لپاره غرقه کړي. سرغړونه دغه طوفان په څیر دی چې کولی شي هر څه له منځه یوسي او کله چې ډیره شي یوه کښتۍ هم له منځه وړی شي. هو لکه څنګه چې وایي د کراتو سزا سرې اوبه دي. دا ډیره ښه معنا لري. زما په ان لیکونکی حق لري. ښه نو ته څه فکر کوي؟ هر څنګه چې زموږ سلطان وایي هماغسې خبره ده. یعنې کومه نیوکه نه لرې که نه؟ خو ستا ډېر خوښې ده چې نیوکه وکړې سنان. استغفرالله زما سلطانه که ستاسو اجازه وي کولی شي چې دوام ورکړو. اوس کتاب پرېږده. دا راته وایه چې ته څه ستونزه لرې؟ سلطانه زه کومه ستونزه نه لرم. سنان په ټولې ماڼۍ کې په ما پسې خبرې کېږي د دې لپاره چې هر ماښام زه دلته راځم فکر کوي چې زه هم ستاسو غلامه یم. یعنې چې د یو لوی امپراتور کنیزه اوسې دومره بده خبره ده؟ البته چې بده خبره ده دا چې ټول فکر کوي چې زه ستاسو غلا یم زما غرور له منځه ځي. خو هېڅ داسې خبره نشته، یوازې یو تور دی. ښه نو د همدې لپاره اندېښنه لري؟ البته چې یم. که ټول داسې خبرې وکړي زه څنګه کولی شم چې ستاسو د اولادو زړه لاسته راوړم؟ هیله کوم اجازه راکړئ چې زما د راتګ په لامل باندې ټول پوه شي. سلطانه په دې اړه ما مخکې له تا سره خبرې کړې دي سنان. هېڅکله هېڅوک باید پوه نه شي چې ته ماته درس راکوې. ګورم چې تاسو یوازې د ځان په اړه فکر کوئ. د ځان په اړه فکر کوم؟ دا چې تا دلته وساتم څه خبرې دي چې زه یې نه زغمم او ته څه خبرو پسې ګرځې؟ ښه نو زه څه وکړم؟ زه له دې قانونو نه ډېره ستړې شوې یم. هڅه مه کوه چې له خپل حده تېره شي. اوس چې وایي دا راته د زغملو وړ نه دی نو زما زده کړې د تل لپاره پای ته رسیږي. واضح خبره ده. وروسته له دې نه درس مرس نشته. وروسته له دې نه به له ماشومانو سره اوسې او څوک به تا پسې خبرې هم نه کوي. سلطانه ته کولی شې لاړه شي. ګلزار زه نوره حوصله نه لرم، نه څوک راځي او نه څوک ځي. ولې سلطان زه تر اوسه خپل څنګ ته نه یم غوښتې. راځه وایم بره څه خبره ده؟ وبخئ اغلې اورېدلي مې دي چې زموږ سلطان نن شپه هماغه کوتره خپلې کوټې ته غوښتې. امبره ونه وایي چې دننه تللی. سمه ده نه وایم. امبره غواړم راته واضح ووایي دننه لاړه؟ هو د تګه لاړه خو همدا چې ننوته زر بېرته راووته. نو داسې ده. هو خو همدا چې هغه له کوټې راووته زموږ سلطان تاسو وغوښتی او تاسو ته په تمه دی زما خلې. ډېر ښه. بالاخره هر څه بیرته سم شول امبره.
راځه چې ځو همبره. ښه خبره نه ده چې سلطان په تمه پاتې شي. بیا نو زموږ درس هم پای ته ورسېده، فقط چې زه په شوق تلم. یو دقیقه نجلۍ، فکر نه کوې چې له حد نه دې تېرېږې؟ سنان، مخکې مې مېرمن هوښیاره ولیده، ډېره خوشحاله ښکارېده. سلطان غوښتې وه. ماشاءالله، هېڅ فرصت له لاسه نه ورکوي. پوه نه شوم. ډېر ښه کار یې کړی چې غوښتې ده. سنان، تا خو همدا غوښتل که نه؟ همدا تګ راتګ کولی شي چې غیبت له منځه یوسي. ډېر ښه کار وشو. سلطان تر اوسه له هېڅ څه نه خبر نه دی، خو تر کوم ځای چې زه پوهېږم شک یې کړی دا چې په کاروانانو باندې حمله شوې ده، څېړنې پیل کړي دي. هیڅ لامل یې نشي پیدا کولی. دقیقاً همداسې ده زما غلی، هېڅ ثبوت یې په ځای نه دی پاتې. ډېر ښه. نن مې یو ځلې د ښار چکر ووهو، کاش تاسو وای او په خپلو سترګو مو لیدلي وای. د ترکاري او میوې قیمت لم د اوس نه پورته شوی او ځینې نانوایان هم تړل داسې شوي. چې وي خلک ډېر زر خپل غږ باسي او نیمه کوي. پرته له شکه زما غلی. له فتا سره خبرې وکړه چې د یو څه وخت لپاره یې سرتېري ځان پټ وساتي. تاسې اندېښنه مه کوئ، هر څه چې په ارامه او پرته له اوازه مخته لاړ شي، حتی د چا روح به هم خبر نشي اغلی. یو ځلې له خپل ځایه جګ شو او انکار یې وکړ، یعنې زما درسونه ورته هېڅ ارزښت نه درلود. سنان، ودې ډاره کړم. ته همدا اوس ځانګړې کوټې ته کتل که نه؟ ځانګړې کوټې ته ولې وګورم؟ هغه مامرغان چې له دې ځایه تېرېدل هغو ته مې کتل. وګوره اوس هم همدا کار کوي، خو اوس نه تېرېږي. زه خو پوه نه شوم چې تا څه وویل. هوا ساړه ده، راځه کوټې ته که نه ناروغه به شي. سمه ده سمه ده، ته لاړه شه، زه هم څو دقیقې وروسته درځم. فکر کوم چې هغه به اوس هلته وي. هغه مېرمن سنان نه ده؟ هو خپله ده. راځئ چې ازار ورکړو تر څو عقل په سر کې راشي او پوه شي چې توهین څه ته وایي. خانو څه وکړو؟ نه، په تا باندې څه شوي ونجلې، لکه چې عقل دې له لاسه ورکړی. سنان پوک راشه. ورو ورو خبرې مه کوئ. تاسې ولې خاندئ؟ څه کوئ؟ ولې مو دروازه تړلې ده؟ دروازه خلاصه کړئ. تاسې کوم آواز اورئ یا چې کومه کفتره غمغم کوي؟ راځئ چې ځو. دروازه خلاصه کړئ. ومې ویل دروازه خلاصه کړئ. ستاسو دا کار ډېر احمقانه ده. ما مجبوره کوئ چې کوم کار وکړم، دروازه خلاصه کړئ. توبه خدای توبه. څوک شته؟ امبره، آی پری. ټول تللی دي. یو کس خو هرومرو باید پیدا شي، که تر سبا دلته پاتې شم یخ به مې وهي او مړه به شمه. ستاسو لیرېتوب ډېره وځوروله سلطانه. تاسو پسې ډېره خفه شوې وم.
لرې والی یو ډېر ښه شی دی. په لرې والي سره انسان کولی شي د ډېرو شیانو په قدر باندې ډېر ښه پوه شي. نو د همدې لپاره مو زه ځان څنګ ته ونغوښتم. زه دومره وخت کې تاسو ته سترګې په لاره ومه سلطانه. زه ډېر مصروفه وم د همدې لپاره. اوس خو در سره یم که نه؟ ښه شهزاده څنګه دی؟ ښه دی، خو د ماڼۍ له ښوونکي نه شکایت لري. بیا هم د ښوونکي موضوع ده. ښه څه شکایت لري؟ وایي سم درس نشي راکولی. که یوازې عبدالحمید وای بیا څه خبره نه وه، خو نور هم له هغې نه شکایت لري. ما هم دا موضوع په خپله سترګو ولیده چې درسونه دومره جدي نه نیسي. دا چې تر څه وخته پورې داسې مخ ته ځي نه پوهېږم. نور ښوونکي هم داسې شکایت لري؟ ښه نو اوس ستاسو پرېکړه په دې اړه څه ده زما سلطانه؟ لکه څنګه چې وینم هغه ښه مخته نه ځي. زما د اولادونو تعلیم و تربیه زما لپاره د هر څه نه مهمه ده. په دې خو پوهېږې. او په دې کار کې ډېر باید پام وشي. خو که چیرې په دې کار کې بریالی نه شي بله لاره نشته. باید له ماڼۍ نه لاړه شي. حالا نو نان وایا د انتظار نه ستړي شو. موږ ته ډوډۍ راکړه چې لاړ شو. بې ځایه مه په تمه کېږئ خلکو. نانوایي تړل شوې ده، ډوډۍ نشته، خلاصه شوې ده. ځئ لاړ شئ. یعنې څه چې ډوډۍ خلاصه شوې ده وروره؟ دا څنګه امکان لري؟ موږ ټول د کته کلي نه راغلي یو. هر چېرته چې ځو ډوډۍ نشته، نه اوړه شته او نه هم ډوډۍ. میرمن اسما په رښتیا چې یوه خطرناکه ښځه ده. که همداسې دوام وکړي تر څو ورځو پورې به خلک ماڼۍ ته ورسي. ځئ وخت مو بې ځایه مه تېروئ. ډوډۍ نشته، ځئ لاړ شئ. زه چېرته یم؟ فکر وکړه چې خپله ځاله کې ښکلی کوترې. سنان کولی شي ووایي ولې دروازه تړلې وه؟ چا دروازه تړلې وه؟ صبر چې فکر وکم هغه څوک کیدای شي. زه څه پوهېږم. ته د هغه کس نوم راته واخله چې سزا یې ورکم. اوس خو مې کوم څه په یاد نه دي، خو که مې په یاد شول حتما درته وایم. سمه ده. نو لږ زر کوښښ وکړه چې په یاد یې راولي چې هغه کس پرته له جزا پاتې نه شي. حالا نو تاسې هم دننه لاړ شئ. عوام ډېره سړه وه. خدای دې وکړي چې دا جلۍ ناروغه شوې نه وي. میرمن ښوونکې هیله کوم میرمن ګور تاسې ونه وایي. په خدای چې قیامت بشي. مخکې له دې کار نه مو باید فکر کړی وای. موږ تېروتنه وکړه، ته دا کار مه کوه. هر څه چې وایي موږ یې کوو. سمه ده، زه څه نه وایم، خو یو شرط لرم. هر شرط چې لري موږ یې منو. نو بیا ما سره راشئ. له سنانه خبر لرې؟ تر اوسه نه. دا چې له ماڼۍ سره عادت وکړي څو ورځې مې هغه په خپل حال پرېښوده. همدا به سم کار وي. که په هغې باندې کوم څه وشي؟ په هغې څه نه کېږي. پوهېږې چې سنان یوه هوښیاره جنۍ ده. هغه کولی شي چې ځان ته یو چاره پیدا کړي. ته اندېښنه مه کوه. نن زه غواړم چې ماڼۍ ته لاړ شم. وخت یې رسېدلی چې خپلې وړې جاسوسې ته ځان ور وښیم. سلطانه مونږ ډېر تحقیقات وکړه. له غغلو نه چې کاروان اغلا کړی دی هیڅ اثر نشته. ته څه بې ځایه خبرې کوې؟ یعنې ځمکه دوه ټوټې شوه او هغوی پکې ننوتل. زما سلطانه په بازار کې څومره غنم او وړه چې وو هغه کوم چا اخیستي؟ چا اخیستې دي پاچا؟ ما څېړنه وکړه. ستاسو په نوم اخیستل شوي زما سلطانه. ویل شوي چې دا فرمان کوم څوک غواړي په دې ښار کې ګډوډي رامنځته کړي. داسې ښکاري چې غواړي ما له سلطنته وغورځوي.
خو څوک د دې کار جرأت کولی شي؟ من ښوونکي زما پاڼه خلاصه شوه تللی شو؟ نه نشي تللی. یوه بله پاڼه هم واخله ویې لیکه چې نور زه ښوونکي ته بې احترامي نه کوم تر څو چې پاڼه خلاصوي دوام ورکړه. میرمن ښوونکي دا ډېر دی، څنګه یې ولیکو؟ نو زه ځم وایم چې دروازه چا تړلې وه. سمه ده لیکو یې. نو ویې لیکئ. آخر به دا ښوونکي لیکل هم زده کوي. زر شي ویې لیکئ. آفرین په تاسو ښوونجنو. زه ټولګي ته ځم، تاسې هم همداسې لیکئ. که تر ماښامه مو خپله کارخانګي خلاصه نه کړه نو بیا ګوهر میرمن ته ځم او وایم بیا رانه په ځمکه ولوېده او ماته شوه. هماغه ښکلې غاړه کې دې ښایي. سلام سار په خیر زده کوونکو. هماغه چې نقره‌يي و. هو هماغه یم. او څومره بد کار وشو. ښه نو اوس څه کوې؟ نن به موږ تاسې د فرانسوي ژبې ضمایر زده کوو. دا چې څنګه یوه جمله جوړه کړو باید لومړی ضمیرونه زده کړو. لومړی لیکو او ګوره چې څه دي. ژو هلا واچوه ژو ډېر ښه. تاسو چې شته ګورئ ما پسې راشئ. کوم خلک چې په استانبول کې سوداګري کوي وایي چې په بندرونو کې د 5م ستون لخوا پرې حمله شوې ده. ټول توکي او پیسې په زور ترې اخیستي دي. دا خبرې د سلطان غوږونو ته هم رسېدلې دي ښاغلیه. که تاسې په دې اړه لږ پام وکئ ډېر به ښه وي، ځکه چې په روسیه کې هم ترکي سوداګرو ته ډېر درناوی کیږي. تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ، په دې اړه شخصا زه خپله لاس په کار کیږم. زه به له تاسو نه ډېر خوشحاله شم. او بله دا چې نوې دنده هم تاسو ته مبارکي وایم نامک پاشا. کور مو ودان. ستاسو په اړه مې ډېر شیان اورېدلي. که رښتیا ووایم تاسو مې مخکې په یو نندارتون کې لیدلی وی. غوښتل مې نږدې راشم او سره وپېژنو، خو پام مې شو چې میرمن اسما سره دې خبرې کولې. د دې لپاره مې ونه غوښتل چې تاسو ته مزاحمت وکړم. نامک پاچا زما غلی ښه هغه نندارتون په یاد مې شو. زما پان باید داسې نندارتونونه ډېر په لاره واچوي ښاغلیه. که خوښ شوی مو وي هرومرو. کومه بله موضوع هم شته؟ ځکه چې زما کارونه ډېر دي. نه نور نه غواړم چې ستاسو وخت ونیسم ښاغلیه. دا چې تاسو سره مې وپېژندل ډېر خوشحاله شوم. زه هم سفیر دمیتري.
ستاسو په منځ کې څوک پوهېږي چې دا توره د چا ده؟ دا شمشیر زموږ د نیک افا د محمد خان ده. آفرین عبدالمجید، ته سم پوه شوې. بل دا چې هغه په صنعت، علم او عرفان باندې څومره پوهېده، څومره آثار یې خپل په ځای پرېښي، څوک پوهېږي؟ پوهېدم چې تاسې نه پوهېږئ. سلطان محمد د دویم ځل لپاره کله چې 19 کلنو د سلطنت په تخت کېناسته، 7 ژبې زده وې، یوناني، عربي، لاتیني، فارسي او رومي باندې کولی شوې چې خبرې وکړي. په علم او فلسفه کې په کوم عصر کې چې ژوند کوو هیڅ جوړی نه درلوده. قانون سلطان سلیمان یو ښه شاعر هم و. سلطان سلیمان یو دیوان درلود چې دیوان یې 2909 شعرونه پکې ول. زموږ د سلطان زوی سلطان سلیم خان یو ښه شاعر، خطاط او صنعتکار هم و. د دیوان او صاحب مقام هم و. هغه په خپل عصر کې یو ډیر ښه شاعر هم و. څنګه چې پوهېږئ دا د سلطان محمود خان دی، یو ښه خطاط او یو رسېدلی عالم. په زمن کې په نړۍ کې چې هره پیښه کېږي په شوق سره یې تعقیبوي، یعنی ستاسو پلار. ښه، تاسې ماشومان یاست، شاید دې شیانو ته تاسې وخاندئ، خو اوس د ټاکنې وخت دی. تاسې لوی امپراتورانو پسې ځئ او لارې یې تعقیبوئ او یا جهالت او بې سوادي. ټاکنه ستاسو په لاس کې ده. ښه، اوس کولی شئ چې لاړ شئ او فکر وکړئ. سبا په ټولګي کې ماته خپله وروستۍ پرېکړه ووایئ. سنان پترون. څه یو اتفاق دی او کولی شو وایو چې نیک تصادف هم. ښاغلی سفیر صاحب، تاسې دلته څه کوئ؟ زه خپله جاسوسه نه هېروم. که داسې فکر کوې تېروتنه کوې. تاسې له مانه څه غواړئ؟ غواړم دندې سره دې سم زما کارم ترسره کړي. ولې کړای شو چې سلطان ته نږدې شي؟ زه په ماڼۍ کې یوازې ښوونکی یم او ښوونکي ځان ته حد لري، له حد نه نه تېرېږي. مجبوره یې. کوم حد چې درته ټاکل شوی دی ضربت یې تېرېږي. سلطان باید په هر ډول چې کېږي په تا باندې باور وکړي. که نه نو پوهېږم، پوه شوم ښاغلیه. له دې نه خوښ شم چې دنده دې پېژنې. که دا کار به نه کوې بیا نو په خپله پوهېږي.